السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، په ورځ د عاشورې باندې یعنی په 10 محرم باندې روژه نیول ډیر فضیلت او مقام او مرتبه لري. لکه څرنګه د مسلم شریف حدیث مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په ورځ د عاشوره باندې روژه ونیسي، الله جل شانه به دغه انسان چې څومره ما قبل یعنی د مخکې یو کال څومره ګناهونه وي، الله جل شانه به دغه انسان ته دغه مکمل کال ګناهونه معاف کړي. نو دغه روژه نیول ډیر د فضیلت نه ډک عمل دی. موږ تاسو ټول له پکار دی چې موږ تاسو دغه حدیث باندې عمل وکړو، په دغه ورځ باندې روژه ونیسو او دې دپاره چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمان مبارک دی او سره د دې چې موږ تاسو څومره ګناهونه مخکې کال کې کړي دي چې الله جل شانه د دغه روژې نیولو برکت سره هغه تمام ګناهونه موږ ته معاف کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.